عبداللہ سبتا لس د پاسه سل رشتے راغلی لس د پاسه سل رشتو والا او جنکو باندې د حسن او د جمال تمام وا خو عبداللہ سے به یو خبره کولا زما د رشتې فیصله د چا په اختیار کې دا زما د پلار می چې کومه فیصله وکړه ما ته قبول ده عبداللہ دومره بهترین انسان سخکلی فیصله وکړه عبدالمطلب صاحب ته اختیار ملاو شو عبدالمطلب صاحب لاړو وهبه باندې جرګه کوي وهبه ستاسو لور د خپل زوی د پاره غواړم کوم زوی ته غواړي ستا خو ډیر ځامن دی اے عبدالمطلب صاحب وایا کوم زوی ته غواړي اور توی پلان کی زوی ته غواړم عبدالله صاحب دا ورته وی زبل عرشم دلور نبا مشوره واخلم لور تراغی لور توی اے گرانی لوری ستانی کا دا عبداللہ صاحب سرا تڑما اور توی پلارا دا عبداللہ صاحب چی ما خوب کلی دل دیکھ اغوی زورت تیاریم کبل عبداللہ نیم گورے تپوسو کا عربو کی بل عبداللہ شتا پلاری تپوسو کو نا بالکل نشتا پا عربو کی یو عبداللہ دے چاگا زوی دا عبدالمطلب صاحب دے عبداللہ صاحب تی نکاح تغاڑا کی خدا اللہ اکبر دا یو عشقیو دا زڑیو درد چی اظہار کی امام شافعی رحمہ اللہ دا ډیره مبارکه میاشت ده ما ستاسو د وړاندې د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قول د یو حدیث مبارک تلاوت انا خیر الانبیاء وانتم خیر الامم زد انبیاء سردارم غورم امت تاسی د تمام امتونو نا غورو د خیر والا امتی عزیزانو دو خبری استاسی دوران دی عرض کوم یوا د بعضی ملکونو نا مسافر رابطه کوي ماتوي چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسبت د هغه د پیدایش او د هغه د اولاد ذکر کوي خو د نیکونو ذکر مکله اونکو نو سم مسئلہ دا د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د دینکونو ذکر مو کوي ورونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل حدیث مبارک قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ز په اولاد آدم کې اللہ زما انتخاب پڑیر غورو پاک خاندان کے ہو دار قطنی او حدیث راوڑی او علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اگر نقل کی او فرمائی او حدیث تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے نن ووري دا خبره رونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احسانات په موږ او تاسو باندې ډېر زیات دي قسم په خدای پټول کائنات باندې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفقت ته شان د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ډېر لوی دی کمانه خبره پاتې شو به رایا ده کې خمنس کې یو بل خبر رایا ده شو
امام عسقلانی رحمت الله علیه نقل کوي فرمایي چې په عربو باندې قد سالی راغله سخت تکلیف پر راغی نو عرب ټول لاجم شو عبد المطلب سبتا عبد المطلب سبتا وی چې مالونم دولګي نه هلاک شو فصلونه اوچ شو د باران ضرورت دی قد سالی ختمېدلو ضرورت دی سو کم عبد المطلب سبتا وی چې مونږ سره سریب غر تلاړ شه سریب غر هغه د مکی مکرمی شمال طرف ته واقع دی داداسی اوچو غر باندې سشنه غیا نه معلومه دلا عبد المطلب سے ورتوي سره باندې کوي وای راځه ته زمون په دې قوم کې په دې عربو کې بهتر انسان دی او یقینا عبد المطلب سے سیرت ابن هشام لیکلی چې په ټولو عربو کې د خصوصیتو اوس خدا سي خلق الله دې رحم وکړي چې زی خلی ته خوږی خبر راځي کنه راځي شام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې داسې خبرې داغي د خاندان باره کې وباسي احتیاط کوي ډیر ګورئ زنوه محبوب می د هغه د ترزوی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمای حضور پاک فرمای جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی ما توی اے د الله حبیبا مشرق تلاړم مغرب تلاړم شمال تلاړم جنوب تلاړم زمکا می ټوله چانکړه اے د الله حبیبا استاد ذات اقدس با برکت د خاص کولو د پارا الله رب العالمین په تمام ازمکه باندې پاک او بهترین نفسنا هغه د بنو هاشم قبیلی او قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی اللہ رب العالمین زما انتخاب دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کو بنو کنانا قبیلی کی کنانا قبیلہ کی اللہ رب العالمین زما انتخاب اللہ رب العالمین بنو ہاشم کو عرب کے اوپر عرب کے خاص کر پچا کی بنو ہاشم کی عزیزان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگی قرآن کی اللہ پیدا کو یاد ساتھی امام داری کتنی حدیث نقل کی فرمائی تمام عرب کو داسی بد صفت بانی موصوف عزیزانو چې د چا بچا سر نکاح شوا یاد ساتي دي کې محتاط قوم محتاط خاندان د عبد المطلب سے عبد المطلب سے په بچی را جمع کړل او بچو ته به خاص خبره کولې د بچو قیامت بیان کړي و کله چې زمزم کویا اوچو عبد المطلب سے داغي کوی د کنستو د پاره تنظیم برابر کو نو یو زوی ور سره حارث نامه و نور هیڅ کوم ور سره نو نو دا کوی په ډېر تکلیف باندې کنستلو عبد المطلب سے به دعا وکړه یا الله کېوله زامن دې راکړې نو زه بچا ته نه محتاج او یا الله کته لز زامن راکړل زب یو زوی ستا په نوم باندې ذبح کما الله جل جلاله دعا قبول کړه لزامن الله ورکړ چې لزامن ورکړل نو پلس زامنو کې بچی را جمع کړل ا دې وې د شپې او دو په بیت الله شریف خو به ولیدلو ورته یا عبد المطلب په خپل نظر دی وفا وکا تا نظر منلو د پاره د دې رب د بیت د خانه کعبه د رب د خانه کعبه د کور د
मालिक पुनुम दी नजर मनले नजर पूरा कार जामन लस बराबर शो लस जामन बराबर शो अब्दुल मुत्तलिब से बची राजा मकड़ल बचो राशई मायौ नजर मनले ओ खूब माली दले दे बची वरतवी ढेर खदा नजर आया वरतवी ए बचानो मावेल कमात अल्लाह रब्बुल आलमीन लस्सा मन राकल ज़बय उज़ीद अल्लाह पुनुम बांदी अलालो मान ए बचू संगम खदा बची वरता जवाब वर कई ए बाबा जाना उका अगा अमल अगा फ़ियल ची अल्लाह ताता हुक्म करे हज़रत सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वो यौ ज़लिमुन गनास्तु मजलिस जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यौ कसराग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसलाम कई अस्सलामु अलैकुम एद दो अलाल क्रेशो जुया दो अलाल क्रेशो जुया सय्यदुना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इदा खलदा से बबरशु गुस्सा शु कि दा सवई वही मां और तवेल चे खामोश गुस्सा की गई मां दा यकीनन दा अगा वाक़ई बयान करा जद अमीरी मुआविया वाक़या बयानो मां गोरी वर्तवस मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वो अब्दुल मुत्तलिब से नजर पूरा कौलो ऐलान कई ए बचियानो यो बता से कि सब हकोम मां नजर मन ले नियात साथी इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह जदी यो शारिह दे इमाम नववी रहिमहुल्लाह मुबारक नकल की फरमाई छी अब्दुल मुत्तलिब से कि सूदा से आदतुनो च अगद नबी अलैहि सलाम खोशु वो मागे बांधी दिन फैसले उसकेगी यो द अगेना दा फैसला रखा अब्दुल मुत्तलिब से ऐलान कई ए बचियानु यो बचे ब अलालुमा डेर खलपलारा और अंदाजू का लज़ामंदी यो बो इमाम अलालवा बल बो इमाम अलालवा बल बो इमाम अलालवा नु बस्तखबल खसने लरकन कुरान दाजी शुरू शो अजीजानु कुरान दाजी की दा अब्दुल्ला से अब नुमरा हुआ तो चा नुमरा हुआ तो अब्दुल्ला से यौजुल कुरान दाजी उशुला नुम दा अब्दुल्ला से बराग बे कुरान दाजी उशवा नुम दा अब्दुल्ला से बराग दरीम जलबानी कुरान दाजी उशवा नुम दा अब्दुल्ला से बराग प्लारे चाड़ो आगस्ता द अलाली ज़ैते अब्दुल्ला से रवान करे दे द अब्दुल्ला से खुएंदी दीराल प्लार तो ए बाबा जाना लसू खान बमंग दरकू जमंग दौरूर पर बदल की अलाल का अब्दुल्ला से अलालवा कुरान दाजियों का लसू खान यो तरफ तो उधरवा रोड जमंग बलखा उधरवा द फकीरान कार बमुशी कुरान दाजी उशवा नुम बेद अब्दुल्ला से बरागे बेद नुमरा उवतलो खुएंदी वरतरा वरतव ए बाबा जाना खैर दे मंग बला खबर कहूं लसू खान सर लस नूर जमा का शुल उखान यो तरफ त उधरवा जमंग रोर बल तरफ त उधरवा कुरान दाजी उशवा बिया अग उखान बारकिना अब्दुल्ला से बारक नजर अगर कुरान दाजी उशुला दागन बेरा उवत लसुना शलो ना दीर शु खान ब अलाल को अब्दुल मुत्तलिब से बलस उखान सेवा कवल ऐ सल उखान बराबर सलू खानो नजर पेश अब्दुल मुत्तलिब से कुरान दाजी उकड़ा दसलू खानो बारकी फैसला राल अब्दुल मुत्तलिब से भी खुशाल शु सल उखान अलाल करल अब्दुल्ला से बचलो अजीजानो द अब्दुल्ला से शांत पूरा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि लिखली दी
په مکه مکرمه کې دوه نومونه داسې انتخاب شوی دی چې د دې نه وړاندې په عربو کې چا ایښودلی نو. یو نوم د عبدالله صاحب او بل نوم د جناب محمد رسول الله. یو محمد ټول وی صلی الله علیه و آله وسلم او بل عبدالله. د عبدالله صاحب د نوم نه وړاندې په عربو کې عبدالله نوم چا نه ایښودلی. د دې اسماو کې علماء لیکي چې دا الله جل جلاله په اسماء د الله کې دا اسم اعظم دی. دا اسم اعظم دی. الله جل جلاله انتخاب د ار یو پلار نه کوي. الله د حضور پاک د والد انتخاب چې کوي د هغه چا نه کوي چې د هغه په نوم کې خپل لوی یو صفت پروت دی چې دا د عبدالله په نوم باندې یادېږي. عبدالله صاحب نوم نیکه یې ښودلی او نیکه ته ډېر زیات ګرانو. دو صفته په دې کې موجود و عزیزانو. یو په دې کې انتهایی حیا وه. عبدالله صاحب کې انتهایی څه وه؟ حیا وه. دویم دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې سردار کونین د چا په نوم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک را چلیدلې په دغه سرونو والاو کې چام شراب نه دسکلی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور مبارک چې د یو پلار د تندینه بل تندیله تله د یو نه بل لتله جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کړي د ټولو سرونو والاو چې چاته نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب شوه دوه کار شوی دي. یوی شراب نه دسکلی او بل دا تنده الله نه ما سوا غیر الله ته لګیدل نه دی. دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نور برکت ته. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ذات اقدس با برکت ته شان دی. عبداللہ صاحب کی حیا وا. عبدالمطلب صاحب وای چې عمر تیر شوی خو عبدالله صاحب ما ته برکت لیدل دي. حیا پکې دومره وا. بل شراب نه دسکلی. دویم بوته سجده نه کړي او دریم یاد ساتي د بے حیا عمل تیر نه ده شوی. الله محفوظ او امانت ساتل دي. دا ملغلره الله محفوظ ساتلې په دې ملغلره باندې هیڅ قسم تعارض شیطان نه کړي. وسه په نه دی برشوي. د دې عبد الله سے یو واقعه ذکر د تکوم دا امام بهقی رحمت الله علیه را نقل کړي. وی عبد الله سے د سوانی په دور کې یو ځل روانو او د يهودو عالمانو هغه تورات کې انجیل کې دا مسله یاد کړي وا چې آخر الزمان نبی به په دې خاندان کې راځي او هغه نه دی مگر عبد الله صاحب د دې بچي به پکېږي. نو وی دا يهودو عالمانو سوچ نه کوي برابر کړي چې دا دې کنه دی دا عبد الله صاحب هغه دې کنه دی. ځکه په عربو کې دانوم یو نوم دی دنه وړاندې دانوم یې خودلې شوی نه دی. نو بهترین حسین او جمیل جنکی ورته برابر کړي. پاغه دور او زمانہ کې د دې جنکو حسن ته چا حسن نشو رسیدلې. عزیزانو عبد الله صاحب ناس دے جنکی دو جنکی رالے قافلہ کی ملګرو سره عبد الله صاحب دے. عبد الله صاحب چې کوم طرف ته ولاړ دے دو جنکی رالے. عبد الله صاحب ته سلام کوي. عبد الله صاحب ته لاس ور کولو. عبد الله صاحب خپل لاس نه را توکل لاندې قتل دو جنکی نور راغلے ورته وی اے نوجوانا سلام قبول کا سلام در تکو سلام قبول کا. عزیزانو عبداللہ سے ورته بر ګوري نا لاندې ګوري بر نه ګوري. ولې دې مونږ دا صفت راولي ځوانانو تاسو ټول د الله نه دا غواړئ پردو خو ظلم ګورئ ایس خن ایس برکت او بل خبر دادا
د نظر په باره کې علما ولیکلي چې کوم سړی د خپل نظر حفاظت نه کوي په دې باندې به دوه حالات راځي. یو حال به دا راځي چې الله به د مخ نه نور واخلي یو، او دویم دا الله به د خبرو نه خوند واخلي، او دریم دا چې عمر به راکم شي. نو ځوانانو دا درې ګوره اهم صفتونه دي. کوشش دا کوئ پردو خزلا مګورئ، خبرې ورسره مکوئ، دې کې هیڅ خیر نشته. زما استاد نبی پلار عبد الله صاحب ته جنکۍ دو نور راغلي، سلام په وکړو خپل چې کوم د رواج والاو، او هغه په ایس نظر سوجم په رانه وړو چې تاسو څوک یو څوک نه. اخیری وفد راغی سلور جنکۍ حسین او جمیلی. یو دا عبد الله صاحب نبی خوا ولاړه دا بل دی خوا ولاړه دا بل شاته راغله. یو ورته مخې ته ودرېږي اے عبد المطلب صاحب بچیا، نسب مو ډېر غوره دی، مالدار یو مالا سره دی، حسین او حسن را سره دی. اے عبد الله صاحب ولی ګورینا، عبد الله صاحب تزمکینا سرخ کوچتینا لاندې ګوري جواب ورکړي ز الله رب العالمین امین پټ ساتلې ما، ز الله رب العزت پټ ساتلې ما، خواري مکوي. عزیزانو دا عبد الله صاحب د واده ټیم راغی، د عربو جنکۍ با خلق را لېږل، پلاران به راتلل، نه نیکونه به راتلل. عبد الله صاحب بارکې وی د لور د پاره انتخاب کولو، زما د لور انتخاب وکا. عبد المطلب صاحب د بیت الله شریف په خوا کې پروت دی، د شپې خوب کې ګوري دو کسان ورته خوب کې رال، یو سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام، یو ورته داغی بچوڑ اسماعیل علیہ الصلاة والسلام دے. خوب کی ورته راغلل، ورته وی اے عبد المطلب استاد بچنی کا دو وهب د لور سره الله مقرر کړی دا. عزیزانو د امینی شان ته ګورئ، امینه د عرب عام جنۍ نوا، امینه د عرب عام خزنوا، امینه بی بکی دی صفاتو، دا صفات د عربو په زنانو کې ډېر کم. ام ایمن فرمائی وی امینه هغه بیبی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نیک ملاړ، دا د وهب لور دا، او حمزه صاحب د وهیب نوسه دی. یا ساتي یو وهب دی یو وهیب دی. د وهیب لور عبد المطلب سے په نکاح کړی دا د حمزه رضی الله عنه مور مبارکه، او د وهبا لور عبد الله صاحب ته وغختلا. دغه د الله ډېر لوی راز مونږ کله کله ویو سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر هم دی او رضای رور هم دی. ترې په دې بنا دی چې د عبد المطلب صاحب زوی دی، او رضای رور په دې اعتبار سره دی چې د یوې زنانه او دواړو سینه مبارکه روزلې ده. نو عزیزانو عبد المطلب صاحب خوبولی دو سار روان دی، چې روان دی د عربو دستور داو چې هغوی به رشته کوله، نو په ډېر سوچ سمج سره ګوره یاد ساتئ عربو به چې په کوم اس سوارلي کوله د هغې نسب نامه به م کتله چې د دې اس په مور کې نیا کې څه نقصان نه راغلی. عربو دستور داو چې هغوی به د هغې اس باندې سوارلي کوله او جنګ ته به بوتللو چې د کوم اس مکمله شجره به ورته یاده وه. د دې اس چې د کمې مور سره نسبت دی هغه مور خو بې غیرته نه دی پاتې شوی، د کم پلار سره چې نسبت دی هغه خو به بیکاره نه پاتې شوی. نو بیا په رشته کې به د نسب ډېر خواري او تحقیق به کولو. که ستاسې خیلي دا د موبایل رشتې ډېرې اسانه دي، زه ملګرو ته وایم د خلکو یې تبعي وکړه، ښایسته ښایسته خاندانونه بدنام شو. په موبایلو رشتې مه کوئ، رشته کار د چا دی؟ دا د مور او پلار دی. مور او پلار چې کوم انتخاب وکړه ډېر غوره انتخاب وي، خپل یې مه کوئ انتخابونه. ښه عبد الله صاحب ته
لس د پاسه سل رشتې راغلي، لس د پاسه سلو رشتو والا و جنکو باندې د حسن او د جمال تمام وا، خو عبدالله سے به یو خبره کوله، زما د رشتې فیصله د چا په اختیار کې ده؟ زما د پلار مې چې کومه فیصله وکړه ما ته قبوله ده. عبدالله دومره بهترین انسان سخکلی فیصله وکړه، عبدالمطلب صاحب ته اختیار ملاو شو. عبدالمطلب صاحب لاړو وهبه باندې جرګه کوي، وهبه ستاسو لور د خپل زوی د پاره غواړم. کوم زوی ته غواړي؟ ستا خو ډېر زامن دی. اے عبدالمطلب صاحب وایا کوم زوی ته غواړي؟ ورته وی پلان کې زوی ته غواړم عبدالله صاحب ته. ورته وی زه به لاړ شم د لور نه به مشوره واخلم. لور ته راغی، لور ته وی اے ګرانې لورې، اے ګرانې لورې، ستا نکاح د عبدالله صاحب سره تړم. ورته وی پلاره دغه عبدالله صاحب چې ما خوب کې لیدلی دی که هغه وي زه ورته تیاره یم، زه ورته تیاره یم. که بل عبدالله یې نه یم ګورئ تپوس وکړه عربو کې بل عبدالله شته؟ پلار یې تپوس وکړو نه 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 بالکل نشته، په عربو کې یو عبدالله دی چې هغه زوی د عبدالمطلب صاحب دی. عبدالله صاحب ته یې نکاح ته غاړه کېښوده. امینه هغه ښځه ده د سردار کونین کور ته چې راځي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار په نکاح کې چې راځي، د عربو د زنانو د تلو یو دستور دی، خو بیبي امینه درې شرطونه لګی. یو شرط دا دی چې ما به د شپې بوزئ، یو شرط دا دی چې زما ډولۍ به د شپې ځي، او دویمه دا ده چې کوم چاله زه ودېږم زما تعلق به د هغې سره وي، زما کوټې ته به د هغې نه علاوه بل څوک نه راځي. او د عبدالمطلب صاحب څو عادتونه، یو عادت یې دا و چې د شرابو نه بچي منع کړي، د زنا نه بچي منع کړي، د غیر الله د سجدې نه بچي منع کړي. او د عبدالله صاحب د پلار یو څو عادتونه نورو چې هغه په شریعت کې پاتې شو الحمدلله. یو د هغې نه دا دی چې عبدالله صاحب د پاره چې کله هغه نظر پیش کو چې دا به زه حلالوم، نو سل اوخان د یو کس په دیت کې څو اوخان شو؟ سل اوخان. نبی علیہ السلام دا فیصله برقراره پرېښودله چې اوس د یو کس په بدله کې به څو اوخان وي؟ سل اوخان وي. دا د عبدالمطلب صاحب فیصله وه د شریعت محمدي نه وړاندې. یو دویمه ده د عبدالمطلب صاحب په خاندان کې دا مسله وه چې د چا سره به نکاح وشوه او د هغې خاوند به وفات شو، هغه به دغه رنګې په خپل بچي باندې حرامه وه. څنګه به پې حرامه وه؟ څرنګه چې په اسلام کې حرامه ده، دغه رنګې په نوسي حرامه وه، او دا رنګې په سانډو حرامه وه. دو خویندې به یو ځای کې هغه نه جمع کولې. د عبدالمطلب صاحب په رواج کې یو رواج دا و چې کومه ښځه به نکاح وشوه، د عربو دستور دا و چې هغه نکاح بل چا هم کولی شوه، لیکن د عبدالمطلب صاحب دستور جدا و، د نورو عربو جدا و. دریم دستور د عبدالمطلب صاحب دا و چې ژوندۍ لوڼه به یې نه ښخولې، د لورګانو احترام او عزت به ساتلو. عزیزانو الله رب العالمین د نبی علیہ السلام انتخاب په داسې خاندان کې وکړو. عبدالله صاحب وایي چې زما د واده مراسم تیار شو. په عبدالله صاحب باندې دوه جړاګانې شوي دي. یو جړا چې کله علالې ته بوتلو دا سخته جړا وه، په دې باندې خپل خاندان جړل. یو جړا په عبدالله صاحب هغه وه چې کله د عبدالله صاحب نکاح وه، د عربو جنکو به جړل تر دې چې عبدالله صاحب ډولۍ ته زنانه لاړې. عبدالله صاحب په لاره باندې پلار عبدالمطلب صاحب یوې جنۍ ونیولو، ورته وی اے عبدالمطلب صاحبه زه د تورات عالم یم، زه د انجیل عالم یم، پلار مې ډېر مزیدار انسان دی، مور مې ډېره مزیداره ده، خدای د پاره زما نکاح د عبدالله سره وکړه، زه دې ته تیار یم چې د عبدالله په نکاح کې راشم. عبدالمطلب صاحب زوی ته وی اے بچوړیا روان یم ستا نکاح تړلو ته، خو داسې یو جنۍ راله. عبدالله صاحب وی اے زما پلاره زما فیصله نه ده، فیصله د ابراهیم علیه السلام ده. اے پلاره چې کوم خوب دې لیدلی هغې پسې لاړ شه، هغې پسې لاړ شه.
عزیزان یاد ساتي بی بی امینہ واد شولا دا عبداللہ سے نکاح کرالا عبداللہ سے او د بی بی امینی پمیس کی د محبت دا سے دیوال مضبوط ولاړ دی چې کله با عبداللہ سے نو بی بی امینی به روټی نه خوړلا بی بی امینہ بنو عبداللہ سے به روټی نه خوړلا د دواړو مینه دومره مینه وا یو ځل عبداللہ سے د شپې راغی بی بی امینہ ورته وی ای زما خاوندا درې ورځې بعد رااله څو ورځې بعد رااله درې ورځې بعد رااله ولی بی بی ستا شونډې اوچې ولی دې په شونډو باندې پتری ولاړ دي ورته وی ای خاوندا ته چې د کور وتلې ما روټۍ خوړلې نه ده ما پزان لگتی رکھڑے دا عبداللہ سے برتوئی زمادی پرب د کعبی قسم وی مام دری ورزو کی بغیر دستانہ سخوڑلی ندی عبداللہ سے سرد منی جون دے عبداللہ سے بیوزل راگے بی بی امینی دل روانہ دا سفر تام تجارت بنید باندے زمان یا صرف طرف تا روانہ دا بہرحال یو ڈل روانہ دا زمزم مرسرہ ستا خوخه ده او ورته ډیره ښه ده ځوانان په کاروبار ښه ښکارېږي الله دې زمون حلال کاروبار نصیب کی حرامونه مو دې الله وساتي عبدالله صاحب ورته وی ډیره ښه ده قافله روانه ده په عربو کې یو دستور یو ټلی به لګېدله هغه ټلی به ووهلی شوه خلق به راجمع شو چې کومو کسانو به د تلو پروګرامو یو قول جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا ذکر کړی چې په دغه شپه باندې د تلو وخت به راغی نو اور به چا ولګولو یو لمبه پانوس به اوچت کو چې خلق راجمع شي او یا دا چې ټلی به ووهلی شوه چې ټلی به ووهلی شوه نو چې کوم خلق به سفر ته تلل هغوی به ځان رډي کو عبدالله صاحب به د شپې سترګې ورغلې بی بی امینې به روغ غوندې راپاسه ورته به ویلې ای خاونده سبا روانېږي ای خاونده سبا روانېږي ټوله شپه په دې باندې تېره شوه ټلی ووهلی شوه عبدالله صاحب د کوره راغی د کور عبدالله صاحب را ووتلو بی بی امینه هم ورپسې را روانه ده شا شاته عبدالله صاحب ورته وی لاړه شه او ورته وی ای خاونده کله چې ته روان شوې زه به واپس کېږم عزیزانو ټوله مرحله سر ته ورسېد عبدالله صاحب قافلې سره روان شو عبدالله صاحب روان دی او بی بی امینه جاړ عبدالمطلب صاحب راغی ورته وی ای ګرانې بچوړې ولې جاړې ورته وی خاوند مې لاړو بی بی امینې ته ګوره چې کله روانېږي دوه ګوتې کاغذ عبدالله صاحب پرېښودلو ای ګران ټبره کله چې زه راغلم مکې مکرمې ته بې دوباره سفر باندې نه ځمه دا به زما اخیري سفر وي انتظار کوه ته چې دومره خفه کېږي عبدالمطلب صاحب کاغذ راوړو بی بی امینې ته ورکو بی بی امینې ځان سره کېښودلو خط کې لیکلي ای بی بی کله چې قافله راځي ته به خامخا وړاندې راوځي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي او امام ابن جوزی رحمت الله علیه سیرت حلبیه کې لیکلي چې ورته وایي چې ګوره کله ټلۍ ووهلی شوه نو ګوره بیبي چې زر ځان را وباسي ښه ځان زر را ورسوه چې زما سترګې ډومبې په تا ولګېږي هغه ویل ډېره ښه ده بیبي په دې انتظار وه عربو قافله لاړه د الله فیصلې نورې وي د عبدالله صاحب بیا واپسې به وي که به نه وي د الله دی کې ډېر لوی راز دی څلور میاشتې د واده نه بعد عبدالله صاحب لاړو چې لاړو لویه عظیمه مجموعه ورسره د ملګرو دوی چې لاړل مدینې منورې ته چې کله واپسې وشوه عبدالله صاحب ته بیماري ولګېدله د عبدالله صاحب د مور خاندان چې هغه په مدینه منوره کې نو د مدینه منورې انصار الحمدلله هغه زمون مماخیل هم دي ښه زمون څه دي مماخیل عربو پښتانه وایي که نه وایي دا زمون مماخیل دي د نبي علیه الصلاة والسلام نیا مبارکه چې وه هغه د مدینه منورې وه د عبدالله صاحب مور نو د عبدالمطلب صاحب د اوخو کرا خپلو ماماګانو کرا عبدالله صاحب ملګرو پرېښودو چې دا بیمار دی تکلیف دی ورته دی دلته پاتې شو قافلې والاو هغوی واپسې وکړه چې موږ به ځو او ته ایثار شه
دلته خزر په امن کې به دلته دا سپیکر نن ګډ وډ دی دو आवाज وباسي عبد الله صاحب داغه ماماخیلو کړه داغي وجود التپات شو خدمت اوی کولو او سمره چې ورسته لري داغي بیماری سیوا کې د قافله را روانه ده قافله راغله جرس وهله شو مکه مکرمه کې ټلې وهله شو عربو دستور داو چې لومبه باغی مکی مکرمه ته راتلل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت هم دادی خان چې کله د سفر نه راشي لومبه په جمعات کې منځو کې 2 رکعات مونږ به وکړو موږ چې سفر نه راځو نو جمعات را نه هېری ټول معاملې ګډا وډا پښتانه خزه وې سو وړ خشته پښتا او سمینت پتناره سم معاملې اسم ګډا وډا د سفر آداب هم ختم شو زمونږ ټول توحید او سنت دی نوی رڼا والا او د جنازې نه بعد دعا تراوستل او د سیرت النبی جلسه ته راوستو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت جلسه مو جوړوي دا صحابه نه دا کړي او صحابه خدا نه چې د صحابه نه وړاندې عربو پر د خود سره خبرې نه کولې د پیغمبر علیه السلام خاندان نه دی کړي مو خو دا ضرورت دی چې کوم زمون خوخي الله دې رحم وکي هغه تبه موږ 200 لارې برابر او چې زمون د طبيعت نه خلافي کنه کپاغي باندې 2.5 زره دلایل مولا پیش کې موږ نه مانو موږ د خواهشاتو تابعدارو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس با برکت باندې یاد ساتي ګوره کداغي واقعات موږ بیانو قبل النبوت قبل الولادت نو هغه سزان ته واقعات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خور اعظم دې خبره تا عبد الله صاحب د بیماری په حال کې پاتې شو قافله راغلا جرس وهله شو مکه مکرمه کې دنیا خلق را روان دي بیبي امینا کور کې نا قرار ده چې خاون مې راغی بیبي امینی د ځان نه صادر تو کړلو عبد المطلب صاحب ته وې زبارو زما ورته بچوري کم خوارانای اے گران بابا جانا زما خاوند را روان دے قافله را ورسیدلا قافله په مکه مکرمه کې ناستوا سامانونه بپراتو خورای براغه د ماما سامان به وړو رار براغه د تر سامان به وړو زوی براغه د پلار سامان به وړلو عزیزانو ارچا خپل خپل سامانونه یوړل یو غټه مینس کی پرته یو بوډا سره ورته ولاړ عبد المطلب سے براغه بیبي امینه راغللا اے د قافلې والا څوکیدار دا رب ټول ځوانان راغلل زما خاون مسکللو اغه سپینګری سترګونه اوخ کې راغله ورته اے بیبي امینه ستا خاون بیمار پاتې شلو ستا خاون بیمار دی مدینه منوره کې پاتې شو یسرب نامه ورته یاد کړه د ماماګانو کړه پاتې شو بیبي امینه خپل صادر سترګو ته ونیولو ورته وې د عبد الله صاحب کپڑے وال د عبد الله صاحب سامان واخلا بیبي امینه راغله د عبد الله صاحب کپڑے ځان سره جخت نیولې دي جاری نیک بابا ورته وی خپکی گما خاوند دی بیمار دی را بشی بیبی امینه ورته پجړا شو ورته وی اے بابا جانا بے خدای خبر ک خپل خاوند وګورما زمان د خاوند کپړونا د فراق بن راغه د جدائی بن راغه زبا بے خپل خاوند اون وګورما عبد المطلب سب حارث ته وی بچیا پاسا الا بچیا لارشا مدینی طیبی تزان ارسا رور دی بیمار دے درور حال دی معلوم کا حارث روان دے زان سرے کسان واغستل مدینی طیبی تلاړو یسرف تلاړو داوی په استلا باندې کله چې عزیزانو الته ورسیدلو د ماګانو طبیعتونه خراب دي
ماحول خراب دے ټول غمجن دی جاړي حارث وی زمارور مسکړلو اے د یسرب والو اے زما ما خېلو زمارور سشلو مشر ماما راغ حارث نے لاسونه چا په رکړل ورته وی بچی رازا اے خوري راشه رور بوتلو ضرور په قبر باندې ادرولو ورته وی دادی ضرور قبر دے حارث په پر مخبري وته جاړي اے زما مسافر رورا اے زما پپلار ګران رورا اے د چړې نه بچوي رورا داس بي وفای چا کړه نه دا چې د کور نه په یو نظر راغله په یو تمراله بیبي امینه دی انتظار تنهاست دا او ته په خورو کې لاندې پروته ماما تلاش چا په رکو اے بچړیا را پاسا عبد الله ما تدري خبرې کړې دي اے حارثه یو خبر دادا عبد الله سیب چې کلت للو دنیا نا ما دیو امانت راکو چې دا بیبي امینی تور کا بل کاغذ راکو دا می پلار تور کا او دریم خبر دادا کرور میراغه کپلار میراغه ما سرا د پلان کی یہودی امانت پروتے بے ورت اوالکا د امین زوی دے زما محبوب اغا نبی دے چې پلاری د وفات په وخت کې پر دی امانتونه زه تر سي حارث خطون راواغستل ملګرو سره روان دي مامای مور سره راغې مکی مکرمه ترا ورسید مکی مکرمه ته چراغل مکی مکرمه ته چراغل نو عبد المطلب سے راوت مختا چې د حارث نه تاسو کوم بچی د زمارا واستو حارث مکی مکرمه تراغ بیت الله شریف تلاړو پلارم ورپسې جخلاړو ورته وی بچیا د بچی می سحالو تاسو خو تشرالای ورته وی اے ګران پلارا هغه تا ته ګران بچی التوفات شوه دے هغه التوفات ته عبد المطلب سے مکہ مکرمہ کې کېناس ډېر زیات پریشان دي چې خدایا بیبي امینه ته دا خبر څنګه رسوم بیبي امینه ته دا خبر څوک ور رسي چې بیبي امینه مطمئنه شي حارث ورته وی پلارا وی یو خوب ما پلارا اولیدلو یو ځای کې ودشم یو خوب می اولیدلو بیبي امینه ته خدای پاک ډېر لوی شرافت ورکي ډېر لوی عزت ورکي او د بیبي امینه په غیږ کې می پلارا د سوارلسمې سپوږمۍ اولیدله نو پلارې ول اورېږه چې زه د دې تعبیر وباسم ضرور خوب دی د بیبي امینې د ورندار په حق کې خوب لیدلی د یهودو یو عالم ته ورغلم د امینې د خبر نه وړاندې چې بیبي امینه خبرای نه 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 زما د دې خوب د تعبیر تپوس کوم د تورات عالم ناس ته تورات لولي عبد المطلب صاحب ورته وی اے عبد المطلب صاحب سنگرال ورته وی اے د تورات عالما اے د موسی علیہ السلام امتی زمازو یو خوب لیدلې ورته وی د زوی نام د حارث تا عالم ورته وی د زوی نام د حارث تا وی آو وی د عبد المطلب صاحب زوی دی وی آو وی مدینه منوره ته تلې سفر باندې وی آو وی واپس د مدینه نه روان دی وی آو وی خوب د مدینه منوره او د مکی په مېس کې لیدلې وی آو د ګل پشپ باندې خوب لیدلې زبد زوی نه تپوس کوم چې اے بچی تا چې خوب لیدلو ا د اتوار شپه وا کده پیر شپه وا واپس لاړم زوی نه تپوس کوم اے بچوړیا تا خوب په کوم شپه لیدلې ده زوی ورته وی حارثه د پیر شپه وا صبح صادق ټیمو ما خوب لیدلو واپس عبد المطلب صاحب راغ ورته وی داسې خوب لیدلې د پیر شپه دا صبح صادق ټیم ده هغه د يهودو عالم ورته وی مبارک دیشا استاد دی انګور پغی کی با الله آخر الزمان جنابی محمد رسول الله راولی خیر الانبیاء براشی خاتم النبیین براشی ستاپ زوی نو
پسی باندې د نبوت سلسله ختم شولا د دې نه بعد بل نبی پیدا کیږي نا انګور ته دی وایا چې تډېر غوړه مورې تډېر غوړه مورې مخکې د دې نه چې د بلا د خاوند د غم خبر ورته ملاویږي ستسلی د پاره نو عبدالمطلب سے بلاړو ورته وی بچی جانې وی و استا بارکه چا خوب لیدلې بابا څه خوب لیدلې اور تو اګرانی بچوړي ستا په کې زما بچی خوب لیدلې ده چې الله رب العالمین ستا په کې د سوال لسمې سپوږمۍ راخ کته کړې دا بچی مبارک دې شاډر مزیدار خوب او توي بابا جان زما خوب مورا يهودي عالم تلار شاه زما خوب مرته بیان کا وای بچي وای څه خوب ورته وی اے ګران بابا جانا اے د عرب سردارا ما خوب لیدلې ده ابراهيم عليه السلام او بي هاجر راغله وا ما تو امینی ځان ته ژوند مبارک شاه اے د انبیاء سردار راتلل دی مبارک شاه ستاغی کی جناب محمد رسول اللہ آخر الزمان نبی را روان دی خما تویزان تا جوند مبارک شاہ بابا جاند دی خوب تعبیر روڑا نک مبارک میں بار دروازے سرولار دے جاڑی اے گرانی لوری اے زما گرانی انگورے دی خوب تعبیر بزدر کما حارس واپس راگ حارس راگ اے گرانی لوری کور ترازینا غمجن پروت استا خاون وفات بی بی آمینہ پجڑا شولا خاون توئی اے زما خاوندا خپل تصور کے لگے دا اے زما خاوندا تا ما تویلیو دا می اخیری سفر دے نو تصادق وی کاذب نوے تا ویلیو دا می اخیری سفر دے نو رشتیا تا خپل وعده سر ته ورسولا تو خو لاړې عزیزانو د نبی علیہ السلام ولادت با سعادت الله د پاکی پاک دامن مور د بی بی امینی چې داغي صادر چالی دل نو الله ورته مور د اغي انتخاب کو ځوان ورته الله هغه انتخاب کو چې د اغي حیا ناموس ارس محفوظ ساتل شو الله رب العالمین نظر محفوظ ساتلو او عبد الله صاحب د اغي پلار ویو چې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زما پلار تا الله رب العالمین دو انعام ورکړو یو انعام دا چې الله زما پلار د شرک نه ساتلو معنا دا چې شرک نه دی کړي دویم دا زما پلار خیانت نه دی کړي نه د مال د چا او نه د سترګو نو دا سترګي الله مونږ ته امانت را کړي د دې خیانت باندې کو اثر ادار اوزي چې الله بچی در کوي پاک دامن بدر کوي کم سره چې د سترګو حفاظت نه کوي بچی په امن نوي علامہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ واقعا نقل کرے گا وہی د مدینه منوری و انصاریه زنانه راغلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پردی حکم لانا راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی محبوبہ ما خپل سترګې محفوظ ساتلی جبه به محفوظ ساتلی غوګونه به محفوظ ساتلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوي کستا سترګې اب محفوظ ساتلې شوی ستا جبه محفوظ ساتلې شوی ستا غوګونه محفوظ ساتلې شوی نو یاد ساته ته جنت کې زما گواندای نو زنانو تم دا پکار دی چې د خپل جبو حفاظت وکي اوس کستا سے خیر وی دا سے دور دی الله دې خیر پیخ کی زه خدا الله نه ډیر زیات یریګم ځکه خلق وای الحمدلله الحمدلله وی دین ډیر زیات عام شو ارسره پوه شو ور باندې دین عام شو خو سودم ور سره عام شو سود تمنګ څنګه حیله جوړاو خولي ګیره به مزیدارا شریعت ته برابر او سود بکای سیبا یده خدای بندا د سود بارے کې درته پته ده نبی علیہ السلام فرمایي د سود او یا نقصانونه دي یو نقصان ادا ده چې د انسان ته په وخت ځن کدن کې ایمان نه نصیب کیږي سود د پاره موږ باندې جوړاو کنه جوړاو عزیزانو دویم دا دین خوریر شو او تاسو وګورئ د یو بل د حیا او د عزت خیال ساتل شي نه زویم چې
د نبی علیہ السلام دغه ارشاد مبارک ته چې اخره زمانہ کې وا ایمان ساتل په ځنګل کې د تلو مثال وی چې سره په ځنګل کې رواني غولو نه ځانم بچ گئی کپڑے بچ گئی او ځانم بچ گئی نو سه بدی وخت ایمان ساتل داسې ګران دي درې خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل الولادت د پلار قبل الولادت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نیکو دا درې خبر یاد ساتي په عربو کې او به خاص کر بنو هاشم کې دا عادت او شرک نه کړي دویم امانت خیانت کړي نه دی دریم کار د بے حیا نه دی کړي سلورم شراب نه دسکلی منګو تاسو با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان قدر کو کنه به کو ډیر به کو غره ها نن سبا د سی وخت او یره سپته لګي داغه د ایمان سپته لګي الله اکبر زم دي خلق د جرأت څنګه راغی دا تکړه څنګه شو په دې خلود غټه غټه خبرې څنګه راځي الله نه حیا پکار ده عزیزانو زمونږ د دیوبند په اکابرو کې سیدنا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه لوی ولی تیر شوی هغه مبارک نه وزل چا تاسو کو چې په بار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غید نیکونو مبارک استاسه خیل دی نو هغه مبارک وی ورته غلې شو وی ورته ویل چې دا دومره وړه خله او دا دومره غټ سوال زه تا ته حیرانم کانه الله د دې تپوس نه کوي چې ته مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه بارک سو وایا د نیکه بارک من هغه سو چې کتابونو لیکل دي دا د کتابونو واقعه ده چې ما درته بیان کا حواله په حلبی باندې حواله په البدایه والنهایه باندې حواله په امام بهقی باندې حواله په امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه باندې د عبد الله صاحب یو ذکر د هغه دا ووري عبد الله صاحب چې کله واده اخیری مرحله راغله نو عبد الله صاحب نه چا تاسو کو چې تا ته الله څنګه بیبي درکړه عبد الله صاحب ویلي ما ته چې الله د کومې بیبي انتخاب کړي په ټول عربو کې د حیا او د تقوا مثال نشتا د خپل ټبر ذکر په داسې طریقې سره چې زمونږ ځوانان د خو خلقو سره رشته وکي بیبي امینه هغه امینه خزوا هغه امانتدار خزوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا تراغه نو بیبي امینه یو ځل ناسته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه کې اچوله یو زنانه د عربو کاهن راغله دا کومه زنانه چې دا سحر او جادو کوي اوس هم داسې خلق شته دی الله دې رحم وکړي سحر او جادو باندې بازار ګرم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د هغه مور زوی دی د هغه پلار زوی دی زما د نبی شان انتهایی اوچت او بلند دی ډیر لوی دی ډیر غوره دی یو خبر راته ذهن تراله درته کوم او دا واقعا مدنی رحمت الله علیه را نقل کړی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لیکه بارکه هغه وای او یو کس را روانو په عربو کې ایمان نه راوړی ایمان نه راوړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې دی چراغه نو د دې لور په مدینه منوره کې واده وا سرګنۍ د لوري التا دې دلته اوسېدلو چا ورته ویل چې التا لاړ شي د عمر په شان دي شخصیت پروت دی قتل بدی کی نو مدینه منوره ته مزه هغه لور مې ډیره یادېږي ډیره زیاته مې لور یادېږي او مال د تلو کس اسباب برابر شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ترا عباس رضی الله تعالی عنہ لا مدینه منوره ته د دې وړاندې نه دیتله دی ورته وی اے صاحب ما سر روان شان زدی بو زمان ان شاء الله روغ رمت رسومان اور تو در سر زما د سر دلتا سے ذمہواری واخلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلی ته زمان خو زما د سر چاته ضمانت ورکا مال بزرر نہ رسیږي عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی زما ورار امین دې د ملمنو خدمت ساتي قدرې کوي د ملم به احترام نه کوي اور ته وی نه ما تکلک وعده ما ته چا سره خو اوله بهر حال ضمانت ورکو روانه چې روانه کو سرداری کونین ته خبر لاړو چې پلان کې د پلان کې قبیله نه روان دي
ستا دشمن دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخی تراغ یو خوا عمر فاروق دے بل خوا ابو بکر دے مینس کے جناب محمد رسول اللہ دے عباس رضی اللہ تعالی عنہ میدی طرف تولار سرداری کونین لاڑو دی کستے غاڑا ورکلا ورطوی پخیر آگلی مدینی منوری تراغلی تو حضور پاک علیہ السلام دغیگنا لا سنا کلاوینا کلکی د سرداری کونین غیگ مبارکہ کی زانی ولے رئی جاری سرداری کونین ورطوی ما پریدا ورطوی زمادی پر رب کا بھی قسم ہوئی کہ ترسودی ماتد ایمان کری مویلی نہیں زدی پریک دمانا ما تخلق ویلی اغد انسانانو سرون جدا کئی تو دشمن تا تو دوست پا نظر گوری زتا سرد ایمان بیعت کو ما